السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته په موبایل کې د ټلیفون لپاره یو ډېر خوندور سټینګ در وښیم. له دغه سټینګ څخه تاسو ډېره زیاته فایده اخیستلی شئ. او دوستانو اوس مثال که چیرې له تاسو سره یو موبایل وي او تاسو په هغه موبایل کې یو څو نمبران سیو کړي وي او اوس تاسو غواړئ چې هغه موبایل ته د صرف هغه کسان ټلیفونان راکولی شي چې د چا موبایل نمبر تاسو په هغه موبایل کې سیو کړي وي. یعنې دوستانو اوس مثال که چیرې له تاسو سره یو موبایل وي او اوس تاسو غواړئ چې ستاسو موبایل ته د صرف هغه کسان ټلیفونان راکولی شي چې د چا موبایل نمبر تاسو په هغه موبایل کې سیو کړی وي. که چیرې تاسو د یو چا موبایل نمبر په هغه موبایل کې نه و سیو کړی نو هغه کس به بیا تاسو ته ټلیفون نشي راکولی. نو مثال دوستانو که چیرې له تاسو سره د کور موبایل وي نو تاسو په هغه موبایل کې صرف 3 نمبران سیو کړئ نو بیا به هغه موبایل ته صرف هغه 4 کسان هغه 4 نمبران ټلیفون راکولی شي. نور ناولده نمبر باندې به هیڅوک هغه موبایل ته ټلیفون نشي راکولی. نو ډېر خوندور سټینګ ده، تاسو ډېره زیاته فایده ځینې اخیستلی شئ. ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې ترکیې څخه فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دل پر به تاسو اولار په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک مې د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اولار دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه له تاسو څخه 2-3 پرمیشنان غواړي. سمپل به تاسو هغه الاو کړئ. کله چې تاسو هغه الاو کړئ نو ګور پورته په دې کې موږ سره اول اپشن دی د کالز په نامه باندې دغه کالز اپشن به تاسو اون کړئ. کله چې تاسو کالز اپشن اون کړئ نو بیا ګوره سایډ دلته موږ سره بل اپشن دی، یو کوچنی نشان ده، په دغه نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نشان باندې کلیک وکړئ نو ګوره دوستانو په دې کې موږ سره دریم اپشن ده د انون نمبرز په نامه باندې، په دې به خالي ټیک مارک تاسو ولګوئ. کله چې تاسو په دې باندې ټیک مارک ولګوئ نو بیا به صرف تاسو ته هغه کسان ټلیفونان راکولی شي چې د چا موبایل نمبر تاسو په خپل موبایل کې سیو کړی وي. یعنې دلته که تاسو د هر چا موبایل نمبران سیو کړي وو هغه به تاسو ته ټلیفونان راکولی شي. خو که چیرې تاسو د یو چا موبایل نمبر نه سیو کړی په ناولده نمبر به بیا تاسو ته څوک ټلیفون نشي راکولی. نو دغه رقم د دغه انون نمبرز په ذریعه سره دوستانو تاسې نامعلومه ټول نمبران بندولی شئ. کوم چیرې پرایویټ نمبر بندول هغه هم ګور په دې باندې هم ټیک مارک ولګوئ نو هغه هم تاسې بندولی شئ. نو دغه رقم دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې میسجان بند کړئ، ګور لاندې موږ سره دویم اپشن د اس ام اس ده، دغه اپشن چې تاسو آن کړئ دلته میسجان هم بندولی شئ. نو زه میسجان نه بندوم. او که چیرې تاسو غواړئ چې یو یا 2 نمبره بلاک کړئ نو تاسو په خپله خوښه هم 1-2 نمبران بلاکولی شئ. هغه به څنګه کوئ؟ نو ګوره دوستانو بیرته به شاته ولاړ شئ. دلته لاندې موږ سره یو جمع بټن ده، په دغه جمع بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په جمع بټن باندې کلیک وکړئ ګوره فرام کالز لوګ له کالز لوګ هم راخیستی شئ. که چیرې د مس کال درکړی یا تاسو ټلیفون ورکړی یا د ټلیفون درته راکړی په خپل هم نمبر کې لیکلی شئ. فرام کنټیکټس هم راخیستلی شئ. نو مثلا په فرام کنټیکټس کله تاسو کلیک وکړئ تاسو به ستاسو نمبران راواړي، خالي د هغه کس نمبر ورخاست په ټیک مارک بټن کلیک وکړئ. ګوره احمد خان بلاک شو، اوس به هیڅ کله احمد خان موږ ته ټلیفون نشي راکولی. کله چې دی موږ ته ټلیفون راکوي کمپنۍ والا به درته جواب ورکوي چې دغه کس مصروفه دی، موبایل یې بند ده. کم چیرې بیرته ختموئ خالي کلیک ونیسئ، دغه رقم دا کونج کې ډیلیټ بټن ده، په دغه ډیلیټ بټن سره کلیک وکړئ بیرته نمبر خلاصولی شئ. نو دوستانو د دغه اپلیکیشن په ذریعه سره تاسې نامعلومه نمبران هم ټول بندولی شئ او 1-2-3 د خپلې خوښې نمبران هم بندولی شئ. نو ډېر خوندور سټینګونه دي دوستانو، تاسو ډېره زیاته فایده ځینې اخیستلی شئ. کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو.